مبینه ته پاکستان کې ناست خو د غرب د پکونه در پاکستان ته ورسې ودرې ما قطع کوه ما قطع کوه ودرېږه افغانستان ته راسې سر د پکونه ودرېږه لا یو دقیقه انسان مه کټ کوه مایک پرېږده ته د خپل پلار په کور کې ناست صبر زه په کوم هیواد کې یم پاکستان کې ناست دی ودرېږه ته په کوم ځای کې زه سپار ځای کې یم زه په افغانستان کې یم تا غوندې نه یم په نو خو چې په افغانستان کې ودرېږه مایک مه خلاصوه یا ودرېږه د افغانستان ته راسې سر د پکونه درته ودرېږه د ښځې طلاق در کوم د کابل موسهي ولسوالۍ ته سبا 10 بجې راسه ما سره به زه به د سړک په غاړه ولاړ دا ټولې ویډیوګانې په پاکستان کې د پاکستاني صبر خو که ویډیو څه کوي هر څه د شاته باکګراوند د پاکستان صبر وکړه دا د ده مایک د دې مه بندوئ که نه یو وار مې درته ټول هر څه د پاکستان جنرال صاحب خدای دې نر بچایو خوست ته د خوست کې دې وښیي لږ صبر وکړه دا قطع که وروره زه درته مه غږېږه پرېږده ودرېږه دې سړي سره د ما کار ده زه تاسو ټول قطع کوم ودرېږه ټول قطع صحیح سټوډیو سره یو هم کار مه لرئ وروره ځکه درته مایکونه هم بند کړئ مه راجګوئ زه یې قطع کوم تاسو یې بېرته جګوئ وروره قطع که ټول قطع که پرېږده راسه اوس ما سره سبا 10 بجې ګوره 10 بجې د موسهي ولسوالۍ ته راسه که ته خپلې مور راوړې وه رمونه یې نه ویډیوګانې دې ما پرېږده صبر وکړه سبا مازدیګر د کابل سروبي ولسوالۍ ته که مور راوړی زه درځم زه د په اسمان کې یم زه تا ته ځان رسوم د دې خلکو په مخ کې که دره نه غللم لاسونه مې کټ کړه اعدام مې کوي د دې خلکو مخ کې راته ووایه په کوم هیواد کې اوسېږې ته یو بې غیرته سړی یې ته یو دالکور غلام یې په کوم هیواد بې غیرتي خو غیرت ته مصطفی سره معلوم کړه چلنج در کوم د کابل کومې ولسوالۍ ته چې راتلی شي د فوج د ملاس د ملي اردو د ملاس کومې ولسوالۍ ته چې راتلی شي په کوم ځای کې اوسېږې ما ته ووایه ته د تورخم نه راواوړه تورخم پرېږده تورخم دې د تا سر وخوري زه اوس په افغانستان کې یم ته په کوم هیواد کې اوسېږې زه په افغانستان کې یم ته راوښیه 10 افغانۍ راوښیه زه لایف اوس بندومه زه دا ویډیو تا وکړه کړکۍ 10 افغانۍ راوښیه 50 افغانۍ یو راوښیه ګوره د پاکستان کې په اسلام آباد کې خلاص کړه مور راوړی ودرېږه ته چپله کې خرڅې دغلته چپله کې پرېږده چې سوسیال نه خورم سکشوي نه کوم 10 یا 50 افغانۍ وښیه بس د ما لایف پرونه بنده شوله راوښیه 10 افغانۍ ته وښیه د افغانۍ راوښیه سل راوښیه ته وښیه که ته پاکستان کې نه یې ته کلدارې راوباسه له جوب کې د کلدارې دي ودرېږه کلدارې راوباسه وباسه د افغانۍ ته وباسه افغانۍ ته غیرت لرې ګوره که ته غیرت لرې کامره دې خلاص که 10 افغانۍ ما ته راوښیه ته وښیه ته 15 افغانۍ وښیه ته 10 افغانۍ وښیه زه تا وګورم ستا په جوب کې ټولې کلدارې ودرېږه چې غېږه مه دغه د زه چېرته خوځېدلی نه یم دا مې جب د تاسو په مخ کې دغه د درېږم دا اوس دستي زه له جب نه پیسې باسم که یوه کلداره پکې وه یوه کلداره دغه د لایف ټول خلک ګوري کامره دې خلاصه که 10 یا 50 افغانۍ وښیه زه دغه د جب ته لاس کوم پیسې راباسم راوښیه 50 افغانۍ راوښیه ته راوباسه دا پیسې دې له جبه یو لور چې افغانۍ ودرېږه ته ما سره ته خبرې نسې کولی زه درته یم دغه د جب مې ده دغلته مې ایښې ده هېڅ چېرته بل نه یم تللی زه درته له دې جب نه پیسې راباسم ته ما ته افغانۍ لوټ راوښیه افغانۍ لوټ راوښیه کامره دې خلاصه که که غیرت لرې بېننګه که غیرت لرې کامره دې خلاصه که مخ دې راوښیه والله قسم په خدای چې د تا په جای وای دومره بې غیرته وای ټیکری مې په سر کوه د اوسه ته لایف ته م راغلی وشرمېږه خجالت وباسه رنګ دې ورک سه د کابل د ګوډاګۍ ادارې جاسوس او مزدوره چې درته وایم موسهي ته راځې سروبي ته راځې بګرامیو ته راځې نږدې ادرس بل هم در کوم هلته راځې زه درته سبا حاضرېږم صرف سبا مازدیګره پورې او موسهي ته که راځې تر 10 بجو پورې د سبا د ورځې 10 بجو پورې نور هر ځای ته مې چې غواړې مازدیګره پورې وخت راکړه لاس دې د ټولې ادارې خلاص مرګ په یوه ورځ ده
همالته به مې د خلکو په مخ وولې، خو زه به درته ثابتوم چې زه په افغانستان کې یم. زه به درته ثابتوم. او اوس که ته نرې کمره دې خلاص که او د دې خلکو مخکې زه له جبه پیسې راباسم، که ما سره یو کلداره وه، یوه کلدار، لاس سل هر یو لوډ د کلدار یو بلکل زه بس لایف خپرونه پرېږدم. ته به ما ته مخ هم ښیې 10 افغانۍ یا یو د کلدارو لوډ راوښیه. که غیرت لرې او مور کولنګار ته راسه سبا ته. کولنګار کوم ځای ته راسم؟ کولنګار بازار ته. کولنګار بازار ته ته ما ته 10 افغانۍ وښیې، د کولنګار بازار ته هم درځم. د بازار کوم ځای ته درسم؟ د کولنګار بازار د لمرخاته خواته راسه. لمرخاته ځای نوم نه لري؟ تا خواته کولنګار بازار ته راسه بیا ته ووایه. زه د کولنګار بازار ته نه، زه د همغه ټرمپ ته چې مډال ورکړه د هغه په څنګ کې ودرېږه درځم، خو سبا غرمې نه پس به درځمه. که مور راوړی د کولنګار بازار ته سبا د ما د ته غلام ته چاپړوس ته د افغانستان دښمن ودرېږه ته غلام ودرېږه مخ دې راوښیه، که نرې زه د کولنګار بازار ته درځم. کولنګار د لوګر په مرکز کې یو کلی ده، هغه کلی ده چې ټرمپ ته مډال ورکړی، ټرمپ ته چې د سرو زرو مډال ورکړی. زه سبا له غرمې نه وروسته ځم، ما ته دې مخ وښیه، زه سبا چاپسې وګرځم. مخ دې راته وښیه. ته د جوب نه کلدارې راوباسه. او تیزنه ته د کامرا نه سې خلاصولی. کامرا زه څه خبر تیزن بېغیرته پاکستان کې څه خبر یم چې د دې کمرې شاته رولا غني ناسته ده که څوک ناست دي لمرخاته خواته. که نرې مخ دې راښکاره که، او که په لوګر کې که په کابل کې که سبا پورې ما نه پاتې سي دغه ده نرسه مخ دې ښکاره کښېنه تیزنه. جنرال څنګه یوه دقیقې ما ته پرېږدئ، یوه دقیقې ما ته یو بېغیرته ده مخ نه شي ښودلی. وګوره غواګوین صاحب، ته چې مخ نه شي ښودلی څه رقم هغه تا سره دښمني وکړي، څوک ونیسي پسکنه مخ دې وکړه. کارمونه یې نه یې د امریکا جاسوس نه یې، خو راوښیه مخ دې وښیه چې زه جب ته لاس کړم اوس درته پیسې راوباسم چې د ما افغانۍ دي که کلدارې دي. پاکستانیانو دغه د تا سره قهرمان و چې مخ ښودلی نه شي، دغسې زمری غوندې مخ وښیه چې سړی دې ونیسي سبا دې 2 شقه کړي. لوګر کولنګار ته لمرخاته خواته راسه، مخ دې راوښیه، مخ دې راوښیه، د ابد دپاره به بیا چاته مخ ونه ښیه. یو وخت چې یو سړی خپل مخ نه شي ښودلی، غیرت نه لري، وجدان نه لري، ضمیر نه لري، سک شوی نظام حکومت هر څه د تا په لاس کې ده، که نرې و مخ لري مخ دې راته وښیه، بیا هم دغه چانس درکړم وښیه مخ دې. تا غوندې غوږ کې ناست کښېنه خرې رزیله مخ دې وښیه، که نرې ځه دا بل بیا هم پته کوم چې دا دې مخ ونه ویني. مخ دې راته وښیه راسې زه تا ته جب وښیم. مخ وښیه وښیه که غیرت لري. بنګړي واچوه، ټیکری په سر که بې وجدانه، ورېندارې ټیکری په سر که، وشرمېږه، خجالت وباسه چې نظام دې په لاس کې 52 هېوادونه دې ملاتړ کوي، بیا هم نر نه یې چې مخ وښیه. دلته اوس د دې خبرې ضرورت څه ده چې زه چېرته یم؟ زه درته یم سبا درته په هر ځای کې د افغانستان چې وایه لرې ولایتونه مه راته ښیه. زه د لوګر د ولایت یم، موسهي ته چې هر وخت وایه 10 بجې چهارسیا ته درته راوتلی شم، 10 بجې مداغې ولسوالۍ ته درتلی شم، مرکز ته غرمې نه پس د کولنګار ته درځم، هغه چا چې ټرمپ ته مډال ورکړی دی هغه په څنګ کې ودرېږه چې څومره زور درکړي هغه هم در سره استعمال که. که در رانغلم سر مې رانه غوڅ که. او بې غیرته سروبي ته درځم، خاک جبار ته درته راځم، شکردرې ته وایي درځم، بګرامیو ته درځم، ارغندي ته درځم. نو د دفاع وزارت په منځ کې خو مې مه غواړه، پارک کې خو مې مه غواړه چې د غني په څنګ کې درته ودرېږم، دغومره نرم یم، اجازه راکړه د هغه په څنګ کې هم درته درېږم. بې غیرته ټیکری په سر که چې بیا لایف ته د چا رانه سي د تا په جای وای اوس مې ټیکری په سر کوه. بې شرمه جنرال صاحب زه وشرمېدلم، دونه بې غیرته، دونه بې همته. کنځلې خو یو فاحشه هم کولی شي، کنځلې خو یو مردګو هم کولی شي. راشه مخ دې وښیه، دولت دې تا سره پیسې دې تا کلبسې وخورم، سکشویي وکړم، څه شي وکړم. خو دا ښه ده چې په دې اقرار کړه چې زه د دې په څنګ کې چې لایف خپرونې کوم یو غریبیم لرم، یو کار او روزګارم کوم، الحمدلله په دې ویاړ کوم چې دښمن مې په دې اقرار کوي چې زه یو مزدوري کوم، خو سوسیال نه خورم، بینیفیټ نه خورم، کلبسې نه خورم،
سپي نه مینځم، د امریکایانو غلامي نه کوم، د امریکایانو بیسونه نه ساتم، د باګرام خدمت نه کوم، په باګرام کې د امریکایي عسکرو ټیشو پیپر نه پاکوم. په دې ویاړ کوم چې د دې ترڅنګ چې یو غریبکار افغان یم، د دې ولس د خدمت دپاره مې مټې رانغاړې دي. په اروپا کې مې سکچویان په سوریو باندې ننویستلي دي. شرم وکئ، خجالت وباسئ، بې غیرته. په خدای چې د تا په ځای وای ما به نن ټیکری په سر کړی. وشرمېږه چې لای بحثونو ته هم راځې، مخ نشي ښودلی کم از کم. یا به د سر د سپي وي یا به د خره سر وي. که انسان یې نو راسه که نه، په ټول هر څه د تا په لاس کې د مخ راته وښیه راسه، بیا هم چاند در کوم مخ وښیه. ټیکری خو ته په سره یو افغانۍ راته وښیه ځه، یو لوټ د افغانۍ راته وښیه ځه. زه د دې خلکو مخکې له جینه یم خوځېدلی، دې جب نه درته افغانۍ راباسم. ټول جب مې وګورئ چې یو لوټ پکې د بل هېوادو بلکل بیا هم مجرم راواخله. بالکل مخ دې وښیه، یو لوټ وښیه درته ښایي هر شی. نو ته خو چې مخ نشي ښودی، دا خو چې لږ نو اول خو ما درنه غوښتنه کړې چې 10 افغانۍ دې له جبه راوباسه، یو لوټ د افغانۍ له جبه راوباسه. اول خو پوښتنه ما درنه کړې، بیا هم 15 دقیقو پورې وخت در کوم. که د 10 یو لوټ د افغانۍ راوویسته بیا هم ما بایللې تا ګټلې ده. بالکل بس دغه ده، نه لایب خپرونو ته راځم نه میډیا ته هېڅ، بس خاموشي د تاسو په ملاتړ باندې درېږم. بس همدغه ناروا حکومت ته روا وایم لکه تاسو. خو یو لوټ د افغانۍ راوښیه زه ستا دښمن کښېنه لیونډته. جنرال مبینه ډېر بې غیرته دښمن لري. جنرال صاحب مات شو، هدایت صاحب مات شو کنه، بس ده مات شو. جنرال صاحب بالکل همسایگان له افغانانو سره په دې خارجي هیواد کې دي چې نږدې یو عادي همسایه نسو سره چې افغاني له وکړي او دا لنګر نه وي. ناستې ما ته باید پاکستان کوای جنرال صاحب راویا په صد خاور مې په لاس کې د نر غوندې په خپل ولایت کې ګرځم. ولا کمې څوک ولا څوک کیش خطو ګورې سترګې په باندې باسم. اور مجاهدین دي الحمدلله، غازیان دي، اتلان دي، هلمند ته راځي، قندهار ته راځي، د کابل د دفاع اوس د ده زړه ده چې زه له بې سامانه دفاع وزیر سره په دفاع وزارت کې یو ځای خبري کنفرانس ورکړم. خو راسه نو که غیرت لرې وجدان لرې راځه. دا د زه اگر که زه طالب نه یم خو من حیث یو افغان راشه، که نرې د طالبانو ساحې ته راشه. چهارسیاسي د کابل دروازه ده دلته راشه، ځه مداغې ولسوالۍ ته راشه، پل قنداري او دغه ځایو ته صفې سنګ دغه منطقو ته راشه، سترګې دې در باندې باسم که نه په دغه لار که نرې تېر شه ځه ترخوست ته پورې. جنرال پیغام په ټوله ژوند نه رسېده. وا دې ورېده او که دې غوسه راوستله ځم سبا خبري کنفرانس په ارګ کې ورکوم. قطب صاحب د قنداریانو یوه خبر ده، یا مړ یا پړ. دا قنداریان چې دا مړ او مات ګوره، قنداریان چې دي دوی مړ او مات یو بولي که نه. هغه سکاټ میلر چې مردار جنرال رازق چې مردار که بیا د خلکو ګیله کوله چې دا میلر یې ولې ونه ویسته. بیا هلته چا ورته ویلي چې قنداریانو کې متل ده چې مړ او مات یو شی دي. نو هغه بیا یو چا ډېره ښه هغه پې باندې کړې وه، یو چا خر هغه خوړلی و، زمري خوړلی و. دا سار راجګ سوی ډېر سخت یې زړه، نو د بل ورته ویلي چې ولې زاړې زوی دې مړ نه سه، د خلکو زامن مري، بچي یې مري نه زاړي، او ته په یو خره زاړې. وایي په دې خوړلي نه یم کوم چې بیا د بي د ما په دا بل خر یې خوړه و، د بل ورته کته څومره غول به یې له ډاره کړي. نو سکاټ میلر وایي که مړ نه سو نو هغه د چا خبره تشه او دسماته یې خو به یې کړې. نو دا یې غریب هم که لوټ یې ونه ویسته، اوس هم تلاشي واخلئ څانګ کې ملګري که څوک یې ویې ګورئ میتیاز یې خو به یې کړي. زویه ته په خپله او پاکستان خدای دې غرق نه که. پاکستان ما په دې خپل ژوند کې لا لیدلی هم نه ده چې کومې خواته پروت ده. هرات سره یې باډر ده که بدخشان سره. پاکستان لیونی علاقه. جنرال صاحب ګوره تا خپل مخ دې ته ښکاره کړی دي، نو دا هغه 15 دقیقې هم پوره خپلې کېدی شي کوم لاسو لوټ یو افغانۍ لوټ یې پیدا کړی راوښیه، لوټ راوښیه، افغانۍ لوټ راوښیه. صوبړ خانه نه کنځلې ته بیا کړلی جنرال صاحب دښمن سودا دی. دا قسم په خدای که شرم لري، نه شرم سته پکې نه حیا سته. دا څومره بې غیرته سړی ده.
په والله بالله چې دومره خبره سپیته وکړي ما قسم په نن خدای ته ویلي وو، دروازې ما ته نن راځي. درته ویلي شاهین صاحب چې په یو کاس به ریکارډ جوړوم چې هر یو مې لاندې کړ. خدای راته وشرموه. جنرال صاحب حکمت درته ښیم. جنرال صاحب حکمت د دې درته ښیم چې دوی زموږ پیج را ختم کړي، موږ بل پیج ته رالو، دوی 100 وارې شرمنده سول او ما سول او ذلیل او خوار سول. دا د خدای پاک یو حکمت و، دوی نور ذلیله کړل. ګوره څومره ښه خبره مې ورته وکړه. لا یو لوډ دې د افغانۍ راوکړي هدایت صاحب، دغلته ټولو خلکو مخکې توبه هم باسم، بخښنه م غواړم چې یاره ما چې څه کړي بد مې کړي دي. یو لوډ دې راوکړي چې هغه هم نشي ښودلی، نو بیا خو نو د دې نه معلومېږي چې دا چېرته سوسیال خور ده، کوم اروپایي ملک کې به سپي مینځي یا به تشنابونه مینځي یا به د مریضانو پیمپرې څه شي د هغه نوم یې نوی نوم یې څه شی ده شاهین صاحب؟ نرسري هوم کار به کوي. دا نرسري هوم د تاسو ته معرفي کوم، دا د کورونا نه پاس نوی مسلک د خلکو پیدا کړی. دغه مریضان چې په دې بېادبي د ما په د خپلو پیمپرو کې مردارۍ وکړي، د هغه دوی پاکۍ ډېره ښه تنخوا ورکوي. اوس هغه کار شروع کړی. چېرته به نرسري هوم کې لګیا یې سپین ږیري به صفا کوي ورو راغلی دلته د غره تې ویستلي پاکستان نه راغلی. دا د دوی خبره ده، راځه خبرې وکړه. را ویسټ انډیز نه راغلی یم، کله ساوت افریقې نه راغلی یم، کله کوریا نه راغلی یم، کله افغانستان نه، خو راغلی یم دغلته د کمرې په مخ کې ناست یم. خبرو ځواب نه لري. جنرال صاحب دا اوس د کندهار د عینو مینې څخه ډېر د حکومت خلک ځي پاکستان کې ځایونه جوړ کړي دي، شیان یې رانیولي دي. هلته اوس هغه نه ده، دا څه ورته وایي، هغه ګوګوشتک، هغه د رازق غوژور بېرته د پنچرمینۍ دکان جوړوي انشاءالله العزیز به یې یا د چرګانو ټکسن به اوس هم شروع کړو. سمه ده جنرال صاحب. خدای مو غرق نه کړي لیونیانه پاکستان کې وشیږي. دلته یو کار شروع دی، تاجین ته خلکو کاروان شروع کړی. پاکستان کې مونږ اوسېږو، زندانیان ورته دوی راخوسې کړه، د پنجاب په نوم باندې چې مونږ وژلو. پاکستان کې مونږ اوسېږو، طلاقي ته پروتوکول دوی ورکوي. پاکستان کې مونږ اوسېږو، د ایسای مستنطقین دوی امنیت ملي ته بیایي. پاکستان کې مونږ اوسېږو، لیکن ښځې اشرف غني GHQ ته راولي. عجیبه منطق د پاکستان خبره. باجوا دی هغه پروتوکول چې ټول کابل مو د پاکستان په بیرغونو لړلی و، ولې راشه بچیا که د لوټ پیدا کړی ګلبابو موبین صاحب امرالله ناصالح څومره بې غیرت ورته راخم شوی و، څومره ورته راخم شوی بچیا ډم بې غیرته دا تاسې دا وطن مور د لیکلي دي، بې غیرته شی دا وطن مور د لیکلي، دا مور ته خو د 110 ملکونه راغلي و. بې غیرته انسانه تا کې شرم شته ده؟ بې غیرته نشته. پرېږدی لاندې د ناستې خبرې دې ورو، انسانیت زده کړي، شرافت زده کړي. د دې هغه دغه شاهین صاحب دغه چې د امانه لاندې ده بیا م ورته وایم. شاهین صاحب د امانه چې لاندې ده بیا م ورته وایم چې که د 10 افغانۍ یا یو لوډ ده د مور کالي د چا اغوستې دي، نو ته بې غیرته یې، د مور کالي د خلک درنه وایي. دغه چې مانه لاندې ده درته بیا م وایم چې یو لوډ د افغانۍ دې وکړي، کنې به زه تې به ایسته کړمه. ده نشه کولی یاره سړی پیشته ته داسې وکړه که په اروپا کې که امریکا کې د خپل وطن لوډ باید یو دانه وګرځوي، داسې ځای ګیرېږي، داسې د خلک پرتو وباسي. پوه شوې؟ شاهین صاحبه تاسو خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ. زه یو رباعي دوی باندې اورم چې دا زړونه داسې موبین صاحب